السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، بالخصوصا هغه خویندو او ورونو چې سبا د اکتوبر د 11 نیټه باندې په پښتونخوا کې د پښتنو لویه جرګه کې ګډون کوئ. ګورئ، تاریخ به دا یاد ساتي چې تاسو ګټونکي یاستئ، ځکه چې د یو جابر حکومت څخه خپل د ازادۍ، خپل د حق غوښتنه کوئ. یو لنډه قصه درته کوم. هغه دا ده چې خالد ابن ولید چې کله وفات کېدو، قرآن شریف یې راواغستو او ویلې چې ما په خپل ژوند کې ډیر تلاوت نه دی کړی، خو بیرته یې ورسره دا هم ویلې چې زه د دې کوم افسوس نه لرم، ولې چې الله تعالی به ماته خدمت کول، په جهاد کې ګډون کول، مثال د هغې طریقې نه به یې لیکلی و. مطلب مې د دې خبرې نه دا دی چې خدمت کول خپل ټولنې ته، خپل قوم ته، انسانیت ته په بیلابیلو طریقو باندې کیږي. دا ضروري نه ده چې هر سړی د ډاکټر شي، انجینر شي، وکیل شي یا ولسمشر شي او بیا به خدمت کوي. د خدمت کولو یو ښه بیلګه، یو ښه مثال منظور پښتون او د هغې ملګري دي، او هغه افغانان او پښتانه دي چې په پښتونخوا کې د جابر حکومت څخه خپل ازادي یا خپل حق غواړي. نو سبا چې تاسو په یو اتفاق، په یو اتحاد راټولیږئ، دا به تاریخ یاد ساتي چې ستاسو غوندې پښتانه، ستاسو غوندې افغانان هم میندو زیږولي دي. موږ په تاسو باندې ویاړو. سبا په یو اتفاق راټول شئ. سوال یا ستاسو نه مې درخواست دا دی، د هر یو پښتون نه، د هر یو افغان نه چې په پښتونخوا کې اوسیږي، تاسو سبا ته لاړ شئ، د منظور پښتون او د هغې نږدې ملګري چې د دغې مشري کوي، د هغې تر شا ودرېږئ، ځکه دا ستاسو راتلونکي نسلونه به بیا یاد ساتي. که نه بیا به تل او یا به د یو اوږد مهاله وخته پورې بیا په یو مشکل او په یو غلامۍ کې ژوند کوو. نو موږ به درته دعاګانې کوو، تر شا مو ولاړي او تاسو ته ژوندون غواړو، تاسو ته کامیابي غواړو، او یووالی مو په اتفاق کې دی، کامیابي مو په اتفاق کې ده. منظور ته او پښتون ته ژوندون غواړو. تل دې وي لوی افغانستان. السلام علیکم.